د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادی مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د خیرخانې کوتل سړک د دوهمې برخې د جوړېدو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب د دې پروژې د پرانیستو مراسمو ته وویل کابل ښاروالي د ښار د ښکلا او منظموالي په موخه ډېرې هڅې کوي چې د پخوا په پرتله د ښار بڼه منظمه شوي. موږ یې ټولې ترسره شوې هڅې ستایو او پر هیوادوالو غږ کوو چې د عام المنفعه پروژو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي. چې کوم خدمتونه د ښاروالۍ په دې ښار کې شوي دي هغه ټوله موږ ته د ستایلو وړ دي. باید ټول ملت په دې باندې راضي او خوشحاله وشي. نه یوازې دا ځای چې اوس موږ ولاړ یو د دې د افتتاح دپاره یو، نور کارونه نورې پروژې هم انشاءالله د افتتاح او د شروع په حال کې دي او دا همکاري باید ملت او ولس د دوی سره وکړي چې په هر ځای کې یو دغسې لاره ایسته کېږي یا مثلا که د چا یا کور یا مثلا په هغه د خپل شخصي په مفاد باید تر تیر شي او یو لږ تاوان د ځانه سره وي خو د عام مسلمانانو د عام ولس دپاره به هغه یو د خیر او د یو سهولت خبره وي. د خیرخانې کوتل سړک دوهمه برخه 3710 متره اوږدوالی، 27 متره سور، 7850 متره کانکریټي ویاله او د موټرو 11 تمځایونه لري چې چارې به یې په 10 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پر دغه پروژه 370 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کابل ښاروالۍ له کورنیو عوایدو ورکول کیږي. د ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه، د ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه.